15 سال پس چې دنه یو مسافر کور ته راغی او دا خبره وکړه کنه چې ما 15 کاله مسافري وکړه د دې نه پس چې دنه زبا واده کوم او د واده نه پس چې ده کنه زبا ځان دلته کاروبار شروع کوم او دلته به ژوندۍ تیروم زبا چرته هم چې دنه واپس مسافرای لنه زما واده په ورځ باندې چې کم کار وشو کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای په سباله واده او پانن له وسره چې کم واقع راغله کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای چې څومره مسافر یې ویډیو می ضرور وګورئ یو ډیر عجیب واقع راغله کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای سیټه به تاسو ته د تصویر ښکاری د په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل چې دلته چې دنو سیټ یو تابوت پروت دی چې یو کس چې دنو یو سیټ ناشته بل کس بل سیټ ناشته یو ماشوم جنې چې دنو هغه هم خاطر ناشته او ټول چې دنو ډیر زیات خپه دي په یو ګټ کې چې دنو دغه تابوت پروت په سوشل میډیا زیات وایرل شوی دی آیا دا څه واقع ده په دې مکمل ډیټیل سره شریک کوم دي سیټ چې تاسو تابوت ښکاری کنه د 15 سال پس چې دنو یو مسافر چې دنو هغه د مسافرۍ نه راغی ویل کنه چې زه واده کوم د واده نه پس چې دنو زه بدلته ژوندۍ تیروم او په سباله چې دنو دغه واده پانن له چې دنو دغه مشر وراندار چې دنو هغه د دنیا نه رخصت شول او دغه وراندار چې د بالکل برابر و په دې باندې هیڅ چل نه او بالکل چې دنو برابر و دا چې کله د دنیا نه رخصت شول نو دوی چې دنو په یو کمره کې چې دنو دي او دغه چې دنو په یو تابوت کې باندې کړی او په بیت کې خو دي او ټول چې دنو ډیر زیات خفه دي ځکه چې دغه کس وی کنه د 15 سال مسافرۍ چې کړل او دا ورځ به چرته هم یاره نه کوم کې بچین دا ورځ ز چرته هم یاره نه کوم ځکه چې 15 سال پس چې د مسافرۍ نه راغی په سباله چې د واده پانن ل چې دغه وراندار مشر وراندار چې د مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شو ملګرو دا تصویر چې په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل ده خو چاته پته نشته چې آیا دا واقعیا څه شوی دا ځکه چې ټول چې دا تصویر ډیر زیات په سوشل میډیا باندې ولو او دا واقعیا اصل مطلب دغه اصل حقیقت دا دی کنه چې دغه کس چې 15 سال پس راغی د دې وراندار چې نو په سباله د لک واده وراندار چې پانن له واپس شول هغه د دنیا نه رخصت شول نو دوی کوشش وکړه کنه چې دا واده وشي او دوی چې نو د دې الګ دا وراندار چې نو دا په سباله خخه کی او دا به چې نو د دفن کی او دوی چې په یو بیت کې خو دي دا او دا درې یو وسره ماشومان ناشته د دوه کسان چې نو ناشتي او ډیر زیات خپري ځکه چې یو طرف ته واده دی او بل طرف ته چې نو پاغه باندې غم راغی نو دغه مسافر وای کنه چې دا ورځ به چرته هم په ژوندۍ کې یې نه کړم یار ورګور ډیر د افسوس مقام دی کنه چې کله یو مسافرۍ کوي دا ډیر زیات ګران کار دی بیا کور ته راشي او هغه د خوشحالي ورځ وي او بیا به کې دې څنګه راشي کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای په دې باره کې سوال کوم دي کمنټ ضرور وکړئ په سوشل میډیا دا تصویر ډیر زیات وایرل خو چاته پته نه و چې آیا دا تصویر چې دن وایرل شوی دی خو دا څه واقعیا راغلی و نو دا واقعیا چې د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټول ته پته ضرور ولګي